इज़्ज़तमंद दिमाड़ी मुतालिक सुनत तरीक़ा इज़्ज़तमंद दया की अमालिया पर बंदे की केर बल बचे ता शजीनाता उर्दा की कम अज़ कम योर खामा खा अमल पू की अवल खुदा ची आदत ज़िंदगी जोड़ की आसे वा इंसान हारोक खोका खुजे सुनत पर तरीक़ा बंदे की तो सुनत तरीक़ा सुनत तरीके सर विस्तरांगे माड़ी खुरे अवल अदा ची पमाड़ी नमक शवे लोस विंजे उखलू विंजे सफ़ावे के दगा सुनत तरीक़ा दो دوام سنت دادی چې د مړی چې خوره په دغه نیت و خوره چې ز د الله رب العالمین احکامات او د عبادت پیرا کول دي پورا په دغه غذا سره طاقت حاصلوم په دې نیت باندې بل سنت دادی چې په شیلوس باندې مړی خوره بلکې چانه جتشای و خله یاترای ورکوي په شیلوس باندې خوستل ورکول بل سنت دادی چې په یوزوی بنده ټول ورتکشنری په یوزوی بنده په اجتماعي طور سره و ماړی خوري او بل سنا حدیث مبارک شې چې په کوم دوی شه کیمه ماړی شته ډېر لوسینا جمع کېږي چې پابند د الله د طرف نه ډېر برکتینا نازلېږي زیات برکتینا نازلېږي بل سنت د دې چې کیم تمره مقدار یا ته ماړی ملاوشلا ریغا دو درمیانا دو کمزیری ماړی دو لشکی دو زیوتا دو پټوله بندې د الله فضل ګڼل او شکریا ادا کول او قناعت کول چې بس دا ډیر دو الله نه پدا ډیر روزي شکریا ما ادا پزون شه پیدا کول بل سنت دادی چې نوستای دا ماړی تا پیټي بندا کښنستای شي وګنډا ودراوي بل وګړاوي پابندا کښنستای شي اتحیات په شکل شاک کښنستای شي بل دا چې ماړی تکښنه به سپلی چپلینا بټون د پپشي دا وکوشه دا سنت دی بل دا چې په مړی په ټیم په خروق په ټیم چې کیم په دا کسونه ش مشر کاستا عالم دا بزرگ دا اول د اغنا مړی شریک او اول هغه مړی شریکی پس دا نه را شریکای او بل دا چې مړی په درې ګوته بنده خړل که ضرورت نو د سلارم ګوته نور سره غډول په درې ګوته بنده کاټا ګوته د میونزینیه دا شهادت ولا ګوته دغه استعمالول چې کله مړی شریکه بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله ویل دغه سنت دی که بسم الله د ناویرا شلا پسار شه په میون شه په درشلا په اخر په درشلا د سیوا څخه له مړی کړي د اس په درشلا نو بسم الله اوله و اخره دا وی بسم الله اوله و اخره بل سنت دادی چې کله چې مړی سړی شریکای د لیشي د تول د میونز نه هروک نه رجیږي میونز باندې برکت نازم خپل سانګ خپل مخیتا او د سانګ نه مړی هروک کول دغه سنت طریقه دو بل سنت طریقه دادو چې مړی ګرما دو پیلو ګرم دا یا چای ګرما دو دغه ته پیکای نور کوي دا پیکای ور کول دغه د سنت خلاف دي پکیر سرکا او گوبینش ډول دغه سنت دی په دسترخوان باندې جکله داسې وړا مړی دی پیلو د خپل مخ نه خوره او کچره په دسترخوان باندې مختلف شي نه خروکینه او میوه وکړه پرته دي به لوس غزوای شي یو بل طرف نه رخصتای شي او اسه یو کپچره یو تول دا په پداش لوس نه غزوي ته یا میون نه روخله یا د بلچا د سنگ نه روخله د سنت خلاف دی بل غوښه ورتک شوې دو غاټ مثال ماش دا یا دغه سه غاټه غوښه دو نو دغه په چوډه بندار کټ کوي شي په لوسار کټ کوي شي بهترینه خبره ده دو چې په خپل غوښه بند غوښه کټ کوي او خوره د هضم کول د پورا ډیره مفیده ده بل سنت دادی چې ډیره ګرمه مړی یا چای وی ډیره ګرمه دا نه خوره ونه وچشه بلکې لږ آرام مرته وکي او بل سنت دادی چې کله د مړی لوکما د لوسنا پرې واتلا به وستدغه سره سکوي سنت طریقه ده چې هغه لوک مرچیا کا صفای کا شیطان ته ما پرېدا دغه نه بعد بیا اخرى مړی په میون شه کروغه اختصاصات کول د ځون سره کښنول دغه سنت دی چې دوه ملګری د در سره زوړه میډ شله نو زیره نه باس کول داس نه چا د تو د واجب نه باس کی حتی امکان د سره لشکی ویژ دول لشکی خروق کول خو چې دای شډ ډاک شي یا میډ شي او کبدان شه کوي به عذر ورتاو کا چې یره مو هیڅ نو خړلې د میډ ته څه پتا با بند خوري دا سنت طریقہ دو چې د بل ملګری به خیال سوته کیم خادم بند د چمړی په خاکړی د خادم خدمتي او په ځون سره په مړی شریک کولو کښنول دغه سنت طریقہ دو سنت چې پکیم کیر شه خیر کثیر وی پیخ کیر شه خیر کثیر وی ډیر برکتینه وی چې پکیم کیر شه مړی پیوځي خړلا شي او ډیر لوسینا پیوځي بندې جمع کېږي او پیول شي جمع کېږي هغه شه ډیر برکت
چې کله مړی د وخړل از ګوتې سټه به ول د درمیانه ګوتا به د دوامه ګوتا به دغه نه بعد کاټه ګوتې سټل دغه لوس ته مثال کے طور پر لوس د غوړ دی نو هغه په شپند اوچول یا په بل لوس بند اوچول به دغه نه بعد دغه لوسې وینځل د خلې وینځل دغه سنت طریقه دو دسترخوان میں اولا چیږي دغه نه بعد کسون چیږي دغه سنت طریقه دو وړي نه چې کله فارغ شله بدا دعا ویل صغیرہ گناہ نه د ورته معاف کیږي الحمدلله الذي اطعمني هذا الطعام ورزقني من غیر حول مني ولا قوه بل سنت دادی چې کله په دسترخوان باندې ماړي او د بل چا په دسترخوان باندې ماړي او خره به سنت دادی چې د پورا سنت طریقه مسنون کی ما دعا رغلی دو اللهم اطعم من اطعمنا واسق من سقانا دا دعا وی تیرا کې یا اللهم بارک لهم فيما رزقتهم ورزقهم خيرا منه دا دعا وی ورته تیرا کې دغه سنت یاد او بل په دعا ش لوس نشي کول په دعا شه چې مړی دی وخړل است مړی نه بد لوس ته چې غوي ټول په جمع باندې دعا کوي د دې سنت نه دا خبره ثابت نه دو د سنت نه دا خبره ثابت نه دو چې مسنون اعمال سنت هغه په طریقې باندې او مثال د مړی سنت وی الله رب العالمین د مشتو ټول ته عمل کولو توفیق نصیب